درنو ملګرو سلامونه او ښې چارې ستاسو د غوښتنو له مخې نن په پښتو یې بحث کوو. پښتو کې یې په 5 ډوله ده. راځئ یو مثال ولیکو. سړی، دا هم سړی دی او دا هم سړی دی. سړی 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 یعنې دې کې یې چې دا ټکی نه لري، او که چیرې یې ته دوه ټکي څنګ په څنګ ورکړو څه ترې جوړ شو؟ سړي ترې جوړ شو. خو د څنګ په څنګ ټکو په ځای که لاندې باندې ټکي ورکړو بیا څه شی ترې جوړ شو؟ سړی. سړی و، دا هم سړی و، دا هم سړی و، خو دلته هم چې دوه ټکي څنګ په څنګ ورکړه سړي یې کړه. سړی مفرد یا یو سړی، سړي یعنی جمع ډیر سړي. سړی بیا د یخو په معنا دی. ګورئ کله چې یې ټکي نه لرل سړی و، اړې څه شي لاره؟ زور لاره. خو کله چې یې ټکي ولرل سړي شو، اړې چې مخکې زور لاره اوس څه لري؟ زیر لري، څرګند زیر. او سړی چې شوې اړې زیر لري خو اوږد زیر. نو په همدې اساس راځو د یګانو په 5 ډولونو بحث کوو. اول نرمې یې ته راځو. نرمه یې یا بیټکو یې کومه کلمه کې چې دا یې راغلی وي ټکي ونه لري هغې ته نرمه یې وایي. لکه سړی، منګی، ګلالی، ګوره سړی، منګی، ګلالی په دې ټولو کې بیټکو یې راغلی ده. دلته له یې نه مخکې ډې ده، اړې څه لري؟ زور لري. منګی دی، یې د له یې نه مخکې ګاپ دی، ګاپ هم څه شی لري؟ زور لري. ګلالی دی، له یې نه مخکې لام د لام هم زور لري. نو نرمه یې یا بیټکو یې په هغو کلمو کې راځي چې د مخه توری زور ولري. اوس راځو څرګندې ته یا هغه یې چې څنګ په څنګ ټکي ولري. اوس همدا مثال د سړی ده. سړي، منګي، ګلالي، دا سړی و چې دوه ټکي م څنګ په څنګ ورکړه سړي ترې جوړ شو. منګی و چې دوه ټکي م څنګ په څنګ ورکړو منګي ترې جوړ شو. ګلالی و چې دوه ټکي م څنګ په څنګ ورکړه څه ترې جوړ شو؟ ګلالي. په توپیر خو پوه شوي. سړی کې ړې زور لري خو سړي کې ړې زیر لري. منګی کې ګاپ زور لري خو منګي کې ګاپ زیر لري. ګلالی ده، لام زور لري خو ګلالي کې لام زیر لري. نورو مثالونو ته راځو. زلمي، پلی، پردي، زلمي کې له یې نه مخکې میم ده، میم څه شی لري؟ زیر. پلی کې له یې نه مخکې لام د لام څه شی لري؟ زیر. او پردي کې له یې نه مخکې دال د دال څه لري؟ زیر لري. اوس که غواړو چې له زلمي نه زلمی جوړ کړو څه به کوو؟ ټکي به لرې کوو. له پلي نه څه شی جوړ شو؟ پلی جوړ شو. له پردي نه څه شی جوړ شو؟ پردی. یعنې که ټکي ور نه کړو زلمي و څه شی جوړ شو؟ زلمی ترې جوړ شو. پلی و څه شی ترې جوړ شو؟ پلی. پردي و څه شی ترې جوړ شو؟ پردی. په پردي کې دال زیر لاره خو پردی کې دال زور لري. په پلی کې لام زیر لاره خو پلی کې لام څه لري؟ زور لري. په زلمي کې
میم زیر لرو خو زلمی کې میم زور لري. نو که کله نه پوهېدی چې دا یې نرمه ده که څرګنده یا یې ټکي لري که بې ټکو ده، نو له یې نه مخکې توري ته پام وکړئ. مثلا زه لیکمه زلمی راغلی، زلمی راغلی. اوس زه نه پوهېږم چې دلته زلمي ته زلمی راغلی دا یې ټکي غواړي او که یې نه غواړي. نو له یې نه مخکې میم ته سوچ کومه چې دلته زلمی ده که زلمي ده. نو دلته میم چې د زور لري، نو زور چې لري یې پسې راله هغه به ټکي نه لري. نو زه ډاډه کېږم چې زلمی ما سم لیکلی. راغلی کې نه پوهېږم چې یې ټکي غواړي او که نه، خو چې خپل ژبې ته سوچ وکم چې راغلی له یې نه مخکې لام د لام زور لري نو ټکي نه ورکومه. خو که همدغه مثال ته راشو وایم چې زلمي راغلی، لس زلمي راغلی، نو زلمي راغلی اوس نه پوهېږم چې یې ته ټکي ورکم او که یې ورنکم. نو دلته خو زما منظور زلمي ده، له یې نه مخکې څه شی ده؟ میم ده، میم زیر لري. نو میم چې زیر لري یې به څه وغواړي؟ څنګ په څنګ ټکي. لس زلمي اوس راغلی وایم راغلی ته ټکي ورکول کېږي که نه؟ له یې نه مخکې لام ده او لام ته سوچ کوم چې زور لري او که زیر. اوس دلته څه شی لري؟ زیر لري. نو یې ته ټکي ورکوم، زلمي راغلی. ګورئ څومره ساده توپیر شو د نرمې او د څرګندې. که نرمه یې وه تا جمله جوړه کړه چې سړی، ته وایې چې اوس دې ته ټکي ورکم که نه؟ نو له یې نه مخکې اړې ته سوچ وکړه چې دا زور لري که زیر. سړی ده زور لري نو ټکي نه ورکوو، خو سړي دي ته وایې چې دای ته ټکي ورکول کېږي او که نه؟ نو له یې نه مخکې اړې ته سوچ وکړه. اړې څه لري؟ زیر لري، نو ټکي ورکول کېږي. دا د نرمې او څرګندې بحث شو. اوس راځو اوږدې ته. اوږده هغه یې چې لاندې باندې ټکي لري. د دې یې نه مخکې کوم توری چې راځي هغه اوږد زیر لري. لکه سړي کې زیر شته خو پوست ده او څرګند ده، ډېر اوږد نه ده، خو سړی کې زیر چې ده اوږد ده. شیدې، شیدې. مستې، ګیلې. ګورئ له یې نه مخکې دال ده، دال چې د اوږد زیر لري، او مستې ده له یې نه مخکې تی ده اوږد زیر لري. ګیلې د له یې نه مخکې لام د اوږد زیر لري. دا ټول په کومه یې راځي؟ په اوږده یې راځي. دا نرمه یې شوه، څرګنده یې شوه، اوږده یې شوه. ورپسې دوه نورې یې ګانې راځي چې هغې ته یوه نومواله یې وایي بله کړواله. د دواړو تلفظ یو شان دی. دا نومواله یې ده چې لکۍ لري، دا کړواله یې ده چې حمزه لري. دواړه یې ګانې چې دي یو ډول تلفظ کېږي، خو نومواله یې په نومونو کې راځي او کړواله یې په فعلونو یا امره فعلونو کې راځي. مثلا ګلالۍ راولۍ، ګلالۍ راولۍ. ګورئ دلته هم لی ده، دلته هم لی ده، یو ډول تلفظ لري. خو ګلالۍ چې د نوم ده کله چې ای باندې راغی او ښځینه نوم و نو څه ورکوو؟ لکۍ ورکوو. خو دلته چې فعل شو، امری فعل یا امر شو، نو یې ته څه ورکوو؟ حمزه ورکوو. ګلالۍ راولۍ. یا لسم ځواب کړۍ، کړۍ، تاو کړۍ.
لسم ځواب کړی تاو کړی. دا مړی شوه او دا مړی شوه. خو دلته کړی چې ده نوم ده، ځکه څه ورکوو؟ لکۍ ورکوو یې ته. او دلته ړی ده خو د امر فعل برخه ده، نو یې ته څه ورکوو؟ حمزه ورکوو. لسم ځواب کړی تاو کړی. یا ډوډۍ ډوډۍ وخورئ. ډوډۍ وخورئ. دلته یې چې ده او دلته یې چې ده یو ډول تلفظ لري، خو دا نوموالی یې ده. نوموالی یې ځکه ده چې دا نوم ده، او وخورئ کې یې چې ده کډوالی یې ده. نو دلته یې ته لکۍ ورکوو او دلته یې ته څه ورکوو؟ حمزه ورکوو. یو ځل بیا نننی درس تکراروو. پښتو یې په څو ډوله ده؟ په 5 ډوله ده. نرمه یې ده، نرمه یې یا بیټکو یې. هغې یې ته وایي چې د مخه توری ترې زور ولري، یا تلفظ یې ای یا اوی وي، لکه سړی، منګی، ځونډی. دوه شیان که یاد کړئ ستاسو دا یې زده کیږي. یو دا چې آواز د یې چې ده ای ده، لکه سړی، سړی کې یې آواز چې ده ای ده. منګی کې د یې آواز چې ده ای ده. ځونډی کې د یې آواز چې ده ای ده. یا دا زده کړئ چې د دغې یې نه مخکې توری زور لري. سړی کې ړې زور لري، منګی کې ګاب زور لري، ځونډی کې ډال زور لري. خو هغه نومونه چې پای کې یې راځي خو غږ یې اوی وي، هغه هم په دې یې جمع کیږي، لکه لوی، زوی، څارندوی. یعنی کومه یې چې مخکې توری ترې زور ولري هغه په بیټکو یې راځي، سړی، منګی، ځونډی. یا کومه یې چې آواز یې ای وي یا اوی وي هغه په بیټکو یې سره لیکل کیږي. څه ته راځو؟ څرګندې یې ته یا څنګ په څنګ ټکو لرونکی یې ته. هغې یې ته وایي چې آواز یې په ای سره وي یا تر مخه توری څه ولري؟ زیر ولري، لکه پلی، زلمی، خادی. پلی کې هم لام څه شی لري؟ زیر لري. زلمی کې میم زیر لري. خادی کې دال زیر لري. نو دا یې په څه شي سره لیکل کیږي؟ څنګ په څنګ ټکو سره. اوس راځو اوږدې یې ته یا هغه یې چې لاندې باندې ټکي لري. د دې یې آواز ای ده او ترې مخه توری څه لري؟ اوږد زیر لري، لکه ادې، وزې، ګلې. ادې کې دل اوږد زیر لري، وزې کې زې اوږد زیر لري، ګلې کې لام اوږد زیر لري. نو هغه یې چې د مخه توری یې اوږد زیر ولري هغه په لاندې باندې ټکو باندې راځي. ورپسې نوموالی یې ده او تلفظ یې چې ده ای ده، لکه ګلالۍ، ګلالۍ، ملالۍ، ډوډۍ. یعنی عموما ښځینه نومونه چې په ای سره پای ته رسېدلي وي دا نومواله یا لکیواله یې پکې راځي. بله حمزهواله یا کړواله یې ده. د نوموالي یې په څېر دا هم غږ لري خو په امریه فعلونو کې راځي، لکه وخورئ،
ووځئ وشړئ. په وشړئ ووځئ وخورئ کې د ډوډۍ ملالۍ ګلالۍ په څیر یو ډول تلفظ کیږي، خو دا چې نومونه دي لکۍ ورکول کیږي او دا چې فعلونه دي د پاسه ورباندې حمزه راځي. یا مثلا یو بل توپیر ملالۍ ملالۍ راولۍ، دلته ملی ده او دلته هم لی ده. دلته لی چې ده د نوم برخه ده او دلته لی چې ده د فعل برخه ده. نو ملالۍ کې چې لی د نوم برخه ده یې ته یې لکۍ ورکوو او لی دلته چې د فعل برخه ده نو یې ته څه ورکوو؟ حمزه ورکوو. خدای وکړي چې دا درس مو په درد وخوري او راتلونکي کې به د واو په ډولونو هم بحث کوو.